سړي 15 رکعاته وکړه، لمونځ صحیح ده که لمونځ بیخي صحیح نه ده، په اخر کې سجده سهو دې وکړي. اوس نو دوه حاله دي. یو صورت دا ده چې په 4م رکعت قاعده اخیره هم کړې، بیا یې د خیال و چې دا اوله قاعده د جګ شو، 5م رکعت یې وکړو، وروسته یې سلام وګرځاوه، وروسته معلوم شو زیادت سجده سهو وکړه. یو صورت دا ده چې قاعده اخیره پاتې ده، داس کې ویل 3م رکعت جګ شو، 5م رکعت د ویل دغه اوس 4م د هغه 5م و، قاعده اخیره بيخي ونه کړه. د امام صاحب د امام ابي يوسف صاحب پر رائے باندې چې په قاعده اخیره باندې کې ناست بیا جګ شو، 5م رکعت وکړ، په اخر کې سجده سهو وکړه، لمونځ صحیح ده فاسد نه ده، قاعده اخیره شوې ده. خو کله چې قاعده اخیره نه ده شوې، متصل جګ شو 5م رکعت ده، نو لمونځ په فرض په ځای باندې سجده سهو درېږي چې فرض بيخي پاتې شي. 5م رکعت نه باندې سجده سهو کړي، خو قاعده اخیره خو فرض پاتې شو، لمونځ لا ختم شو. تر دغه امام صاحب، امام یوسف صاحب، امام احمد صاحب درې سره شریک دي چې قاعده اخیره کړي و لمونځ صحیح ده، که قاعده اخیره نه وکړي لمونځ فاسد ده. خو بیا په دغه کې اختلاف ده چې 15 رکعت چې وکړه لمونځ فاسد شو، د شیخینو پر رائے، د امام صاحب، د امام یوسف صاحب پر رائے په نفل بدلیږي، فرض به بیرته وکړي، خو دا عمل خدای لغوه کوي نه، بالکل د نفل ثواب ورکوي. د امام محمد صاحب رائے دا ده چې نه اصلا باطل شو، وسپن څه کوي چې فرضیت باطل شو، اصلا باطل شو، نه فرض دی نه نفل دی، د لمونځ بیخي صحیح نه ده، ځکه تعقل مستانه چې فرض پاتې شو پر لمونځ فاسد شو، چې فاسد شو که نفل هم ذاتي خلار فاسد شو، که فرض هم فاسد شو که نفل هم فاسد شو، قد اخر فرض و فرض پاتې شو، نو لمونځ بیخي صحیح نه ده.